अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अबासिल खबर झेम शाहिद जान जेब د خبرو سره ټکی پاک افغان تورخم تجارتي لاره 15 ورځو بندېدو نه وروسته د خلاصېدو فیصله وشوه. خیبر پښتونخوا کې د دوایانو سکینډل کې یو وار به 15 کروڑ روپو خرد انکشاف. خبرو تفصیل: پاک افغان تورخم تجارتي لاره 15 ورځو بندېدو نه وروسته د خلاصېدو فیصله وشوه. پاکستان افغانستان ترمنځ د تورخم تجارتي لاره په نن د 15 ورځو بندېدو نه وروسته بیرته کولا وشي. د پاکستان جرګې مشر جواد حسین کاظمي ویلي چې په تورخم بارډر باندې متنازع تعمیر ختمولو باندې افغان حکم رضا شوی دی. جواد حسین کاظمي ویلي دي چې د شورا ورځ سهار 9 بجې به تورخم سرحد په سرفلیک میټینګ وشي او له دې نه وروسته به تجارتي لاره خلاصه شي. هغه ویل تر GCC غونډې پورې به وربند وي. د پاکستاني امنیتي چارواکو هم د افغان چارواکو په دې فیصله د اطمینان اظهار کړی دی. دا هم به وایو چې 3 هفتې مخکې د تورخم سرحد سره نږدې د افغان ځوانانو لخوا د چیک پوسټ جوړېدو د وجه جګړه رامخته شوې وه چې له وجې تورخم سرحد د هر قسم تګ راتګ لپاره تړل شوی و. د ګمرک چارواکو له مخې د پاک افغان تورخم تجارتي لاره بندېدو د وجه هره ورځ 10 لکه ډالر نقصان رامخته شوی. د تورخم سرحد د بندېدو له وجې د پاکستان افغانستان ترمنځ کلنی تجارت حجم 2.5 ارب ډالر نه کم شوی، 1.5 ارب ډالر ته رسېدلی. خیبر پښتونخوا کې د دوایانو سکینډل کې یو ارب 15 کروڑ روپو خرد انکشاف شوی. په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې ته دواو په اخیستلو کې ټولې مالي کرپشن انکشاف شوی دی. خیبر پښتونخوا کې د دوایانو سکینډل کې یو ارب 15 کروڑ روپو خرد انکشاف شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې دواو په اخیستلو کې ټولې مالي کرپشن انکشاف شوی دی. د نیب خیبر پښتونخوا د تحقیقات له مخې 2023-24 کلونو په دوران کې د دواو اخیستلو په برخه کې یو ارب 15 کروڑ روپو خرد شوی دی. سرچینې وایي چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د دوایانو ته ورکولو نه بغیر فنډونه جاري کړي او متعدد تحویلي چالانونه جاري ثابت شوي دي. د تیر مالی کال په دوران کې 4.4 ارب روپۍ د سپلای آرډرونه جاري شوي وو او په 2024 کې 50 کمپنیانو ته 4 ارب روپو نه زیات پیسې ورکړل شوي، خو تر اوسه پورې متعدد دوایانې نه دي سپلای شوي. د صحت محکمې پخوانی ډایرکټر جنرال ډاکټر شوکت علي ویلي چې زیاتره پیسې دوه تحویل نه مخکې ورکړل شوي وي. ځینې کمپنیانې په بلیک لیست کې شوي وي، هغوی ته 2025-26 لپاره نوي سپلای آرډرونه ورکړل شوي. هغه دعوا وکړه عدالت هم دې موقف تایید کړي او غیر فعاله کمپنیانو ته نوټسونه ورکړل شوي وو. د نیب د دې رپورټ نه وروسته د صحت محکمې متعلقه چارواکو خلاف د نورو اقداماتو امکان دی. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.